بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 19مه سپارې دریم درس دی او د فرقان سوره چې 15مه سوره ده 4 نه تر 20 آیت ورسره ولولئ. او د شعراء سوره چې 6مه سوره ده 4 آیت ورسره ولولئ. قابل د یادوري دی چې سوره الفرقان ختمه شوه. دا آخري درس دی د سوره الفرقان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یبیتون مفهوم ده شپه تیروي. کان غراما مفهوم ده چې ده سخت تړلی. ولا یزنون او نکوي زنا هغوی. اثاما جزا د ګناه. کراما مفهوم دی چې عزت داره. قرة اعین مفهوم دی یخون کی د سترګو. یجزون الغرفة مفهوم دی چې بدل به ورکړی شي پورته کوټې. ما یعبأ مفهوم دی چې نکوي باک. فظلت اعناقهم نو وبګرځي غاړې د هغوی. خاضعین عاجزي کوونکي مفهوم دی چې عاجزي کوونکي. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ نو طریقې تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي. نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي. نو بیا به سرچ کړئ 2 ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ. زه به تاسو ته رقم دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده. دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکړئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب. دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې. تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته. مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هر سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه. دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي. مثلا هر درس چې تاسو پکاري مثلا دویم درس دی. مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپاره دویم درس دی او د سورۃ التوبه چې 9. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.